سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. زه انجینر منصور جهان یم او غواړم تاسو ته د کانکور د آمادګۍ لپاره د کانکور اپلیکیشن د کارولو طریقه په دغه ویډیو کې وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د کانکور پرو د اپلیکیشن څخه د کانکور د آمادګۍ لپاره استفاده وکړئ. کانکور پرو د اپلیکیشن د انسټال نه وروسته چې کله تاسو دلته د کانکور پرو په اپلیکیشن باندې کلیک کړئ، تاسو ته د مضامینو پاڼه خلاصیږي. په دغه پاڼه کې موږ تاسو ته ټول مضامین لیست کړي دي چې تاسو کولی شئ په هر مضمون کې بېلابېل تمرین وکړئ. که چیرې تاسو غواړئ په یو مضمون کې تمرین وکړئ، راځئ د همغه مضمون د تمرین په بټن باندې کلیک کوئ. د مثال په ډول تاسو غواړئ د پښتو مضمون کې تمرین وکړئ، راځئ دلته د پښتو مضمون د تمرین په بټن باندې کلیک کوئ. له دغه کلیک نه وروسته تاسو ته د همدغه مضمون د تمرین پاڼه خلاصیږي. پاس په ټایټل کې تاسو وینئ چې د دغه مضمون نوم او د پوښتنو شمیر تاسو ته ښودل کیږي. هره پوښتنه 4 ځوابونه لري چې تاسو کولی شئ یو له دغو 4 ځوابونو نه انتخاب کړئ. تاسو کولی شئ چې خپل انتخاب تغییر کړئ. د ځواب د انتخاب نه وروسته تاسو دلته د دوام په بټن باندې کلیک کوئ. له دغه کلیک نه وروسته تاسو ته د همدغه پوښتنې د ځواب نتیجه لاندې ښودل کیږي. په همدې شکل تاسو کولی شئ دوام ورکړئ. که چیرې تاسو غواړئ یوه پوښتنه مخته لاړ شئ، دلته د مخکینی بټن باندې کلیک کوئ. کولی شئ تاسو همدغه پوښتنه بیا تمرین کړئ. که چیرې تاسو غواړئ چې پوښتنې له پیل څخه تاسو ته شروع شي، تاسو راځئ دلته د پیل څخه بټن باندې کلیک کوئ. تاسو د همدغه مضمون کې بیا تمرین ته دوام ورکوئ. که چیرې تاسو غواړئ چې یو بل مضمون کې تمرین وکړئ، راځئ دلته لاندې د مضامین په بټن باندې کلیک کوئ. د مثال په ډول تاسو غواړئ دیني علومو کې تمرین وکړئ، راځئ دلته د دیني علومو د تمرین په بټن باندې کلیک کوئ. ټول مضامین په عین شکل تاسو تمرینولی شئ. ټول مضامینو کې پوښتنې په 4 ځوابه شکل دي. د دغه تمرین نه وروسته دغه اپلیکیشن تاسو ته په اتوماتیک شکل ستاسو ټولې پوښتنې شمیري او تاسو ته یې پایله د دغو پوښتنو د پایلې په پاڼه کې ښیي. دلته موږ تاسې وینو چې د پښتو مضمون کې یوه پوښتنه سمه او 4 ناسمې حل شوي دي. چې کله تاسو په همدغې شمیرې باندې کلیک کړئ، دلته تاسو ته همدغه تمرین شوي پوښتنې چې ناسمې دي تاسو ته لیست کیږي. همدارنګه تاسو ته ښیي چې ستاسو ځواب کوم و او سم ځواب کوم و. دلته لاندې د مضامینو د بټن ترڅنګ د پلاس بټن جوړه کړې. چې کله تاسو په پلاس باندې کلیک کړئ، دلته تاسو مضامین، د کابل پوهنتون د پوهنځیو جدول او د کانکور امتحان وینئ. چې کله تاسو دلته د مضامینو د تشریح په بټن کلیک کړئ، تاسو دلته 4 مضامین خلاصیږي چې یو مضمون کې موږ ټول فرمولونه ځای پر ځای کړي او 3 نور مضامینو کې موږ تشریح متنونه جوړوو. په راتلونکي کې له خیره چې کله تاسو دلته د فرمولونو په بټن کلیک کړئ، تاسو ته د دغو 6 مضامینو فرمولونه ښودل کیږي. مثلا تاسو غواړئ د ریاضي په مضمون کې فرمولونه وګورئ، راځئ د ریاضي مضمون فرمولونه باندې کلیک کوئ. تاسو دلته ټول فرمولونه لیست شوي دي. مثلا غواړئ تاسو د هندسي اوسط فرمول وګورئ، دلته په هندسي اوسط باندې کلیک کوئ. په همدې شکل تاسو کولی شئ چې په بل فرمول باندې کلیک کړئ. او که چیرې تاسو غواړئ چې بل مضمون فرمول ته لاړ شئ، دلته لاندې تاسو د بک بټن وهئ. د فیزیک فرمولونه موږ تاسو غواړو وګورو، بیا موږ تاسو دلته بک بټن وهو، بیا موږ تاسو دلته د پلس بټن وهو، بیا د پلس بټن وهو. موږ تاسو بیرته دلته همدغه د پلس صفحې ته راځو. که چیرې تاسو غواړئ د کابل د پوهنتون د پوهنځیو جدول وګورئ، دلته په جدول کلیک کوئ. موږ دلته ټولې پوهنځۍ لیست کړي دي. په همدې شکل چې کله تاسو دلته لاندې په امتحان کلیک کړئ، دلته موږ PDF فایل لینک کړی ده چې په دې کې تاسو راهنما لوستلی شئ چې تاسو څه ډول امتحان ورکړئ او دلته لاندې په راتلونکي کې موږ امتحان جوړوو. که چیرې تاسو د دغه اپلیکیشن د ښه کولو لپاره موږ ته پیشنهادونه لرئ او یا نوې نظریې لرئ او یا کوم مضمون کې تاسو اشتباهات وینئ، نو تاسو کولی شئ چې دلته د اړیکې پاڼې ته راسئ.
ما خپل ټول سوشل میډیا اکاونټونه دلته لینک کړي دي. تاسو په همدغو باندې کلیک کوئ، بیا له همدغو اکاونټونو تاسو کولی شئ چې ماته پیام وکړئ او خپل نظر مو ماته ولېږئ. موږ کوشش کوو چې همیش په همدغه اپلیکیشن کې نوې پوښتنې جوړې کړو، نوې فورمولونه جوړ کړو، نوې سوالونه ورته راوړو، نوې متنونه ورته راوړو او بیا تاسو ته موږ همدغه معلومات ټول د فیسبوک پاڼه باندې خپروو. تاسو چې کله په فیسبوک پاڼه کې وینئ چې موږ یو نوی اپډیټ کړی، بیا تاسو راځئ دلته د اپډیټ په بټن باندې کلیک کوئ. بیا که چیرې نوی اپډیټ وي دلته چې دلته تاسو اوس د اوپن بټن وینئ، دلته بیا اپډیټ لیکل شوی، بیا تاسو کولی شئ چې په همدغه اپډیټ باندې کلیک کړئ. تاسو ته دغه اپلیکیشن اپډیټ کیږي او تاسو ته دغه نوې پوښتنې چې موږ جوړې کړي یا نوې متنونه، نوې فورمولونه موږ جوړ کړي، هغه ټول تاسو اپلیکیشن ته ډاونلوډیږي. السلام علیکم.